جاپانیانو ته به یې څه ځواب وایو؟ تا څو ناکامرا مو ورته ووژلو. نن ورځ ننګرهار کې ناپېژانده وسلوالو د جاپان وګړی او د افغانستان افتخاري طبیعت لرونکی تا څو ناکامرا په ډزو غلبېل کړ. لومړی ټپي او وروسته یې د ننګرهار په هوایي ډګر کې ساه ورکړه. تا څو ناکامرا 83 کاله عمر درلود. په 2008 زېږدیز کال کې افغانستان ته راغلی و. ناکامورا په انګلستان هیواد کې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي. په 80مه لسیزه کې پاکستان ته لاړ او هلته یې د پیس ناروغۍ پر وړاندې مبارزه او د ناروغانو درملنه کوله. دغه جاپاني خیر رسونکی ناکامورا په 2008 زېږدیز کال کې افغانستان ته راغی. د هیواد ختیځ ولایت ننګرهار کې په یوې لرې کلیوالې سیمه کې د پیس ناروغۍ د درملنې روغتون جوړ او افغان جګړه ځپلي ولس ته یې چوپړ کولو. نوموړی د PMS مؤسسې مشر او دغه مؤسسې 10 کلینیکونه پرانستل چې د ناروغانو درملنه یې ترسره کوله. ناکامورا افغان جګړه ځپلي ولس او په ځانګړي ډول د ننګرهار ولس ته د ژورو څاګانو، روغتیا، کرنې او د وچو دښتو د زرغونتیا په برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کولې. ننګرهاریانو ده ته له مینې کاکا مراد ویل. ننګرهار او کونړ کې ډېری داسې ځمکې شته دي چې د ناکامورا نښې نښانې پکې ښکاري. نوموړی ډاکټر له بزګرانو سره بزګر و. ناکامورا د خپل فکر، عمل، مینې، هنر، افغان دوستۍ، خورۍ او اړتیا پر اساس وچ ډګونه، زرغونې او کرنیزې دښتې کړل. طالبان هم مسؤلیت نه مني او له غیر دولتي مؤسسو سره د ښو اړیکې وایي. نو ناکامورا چا ووژلو؟ ناکامورا موږ افغانانو ووژلو ځکه دی په افغان خاوره ووژل شو. موږ د ناکامورا میلمه پالنه ونه کړه. موږ ناکامورا د افغان جوړونې په ارمان ووژلو. دا رښتیا ده چې افغانان د سر دښمن هم په خپل کور کې نه وژني. بیا خو هغه څوک چې د افغان په پرهر مرهم دي، افغانانو ته یې وینه سپېڅلې کېږي او خپله وینه یې ګڼي. خو دا باید ومنو چې پردي دښمن په خپل کور کې راڅخه ناکامورا ووژلو. جاپانیانو ته به څه وایو؟ ناکامورا مو په دې جرم افغانستان کې وژلو چې سپېره ډبونه یې سمسورول. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.